د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ وئ، تاسو ته یو ځل بیا د ریاضاتو برنامو ته راغلاست وایم. موږ او تاسې په تیر درسونو کې له مطابقتونو سره اشنا شو. په هغې کې موږ او تاسې مطابقتونه، تجزیه، کسرونه واړه وپېژندل. انشاءالله په نننی درس کې به د معادلې له تعریف سره اشنا کیږو او هغه نکات چې د معادلې د پېژندګلوۍ لپاره مهم دي هغه به زده کوو. که چیرې معادلات تعریف کوو په دې ډول یې تعریف کولی شو چې هغه الجبري مساوات ته ویل کېږي چې د مساواتو دواړه خواوې په خاص قیمتونو یا په ځینو قیمتو باندې مساوي کېږي. هغه الجبري مساوات چې دواړه خواوې په خاص قیمتو باندې مساوي کېږي د معادلاتو په نامه یادېږي. په خاص قیمتو باندې دواړه خواوې مساوي کېږي. دا په دې معنا که چیرې موږ ولرو 2x مثبت یو مساوي له 5 سره یوازینی قیمت چې دواړه خواوې مساوي کوي عبارت له 2 څخه ده. کله چې موږ د x متحول پر ځای باندې یا د x مجهول پر ځای باندې 2 وضع کو دواړه خواوې مساوي کېدای شي، ځکه 2 ضرب 2 4 مثبت یو 5 5 له 5 سره مساوي دي. نو موږ ویلی شو چې په خاص قیمتو باندې دواړه خواوې مساوي شي د معادلې په نامه یادېږي. په همدې خاطر معادلې ته شرطي مساوات هم ویل کېږي، ځکه دا یو شرط شو چې یوازې دوه دي چې دواړه خواوې مساوي کوي. دویم مثال ته دقت وکړئ. په دویم مثال کې که چیرې ولیکو 3x منفي یو مساوي له 5 سره یوازینی قیمت چې دواړه خواوې مساوي کوي عبارت له 2 څخه ده. کله چې د x پر ځای باندې 2 وضع کو 2 3 شپږ شپږ منفي یو 5 کې 5 له 5 سره مساوي کېږي. خاص قیمتو باندې چې دواړه خواوې مساوي شي دې مساواتو ته معادلات ویل کېږي. ځینې معادلات شتون لري چې له یو څخه ډېر جذرونه لري. په دې ډول یې لیکلی شو، دقت وکړئ. هغه معادلات چې ډېر جذرونه لري ښه بیلګه x مربع مساوي 14 سره معادله ده. د x پر ځای باندې که چیرې مثبت 4 وضع کو هم دواړه خواوې مساوي کېدای شي او که چیرې منفي 4 وضع کو هم یې دواړه خواوې مساوي کېدای شي. په دې ډول دقت وکړئ. د x پر ځای باندې که منفي 4 وضع کو منفي 4 کل په توان دي 2 14 کې 14 له 14 سره مساوي دي. او که چیرې مثبت 4 وضع کو هم دواړه خواوې مساوي کېدای شي، ځکه که مثبت 4 کل مربع کو هم 14 کې 14 له 14 سره مساوي کېدلی شي. نو موږ وایو چې x مربع مساوي 14 د حل سیټ مساوي ده، یعنی سولیشن سیټ یې مساوي کېږي منفي 4 او مثبت 4 سره. منفي 4 او مثبت 4 سره. یو بل مثال ته دقت وکړئ. x مربع مساوي له 25 سره. دا هغه معادله ده چې یو څخه ډېر جذرونه لري، یعنی 2 جذر لري. که چیرې د x پر ځای باندې منفي 15 وضع کو هم یې دواړه خواوې مساوي کېدای شي، ځکه منفي 15 کل په توان دي 2 مساوي کېږي له 25 سره. او که چیرې مثبت 15 وضع کو هم دواړه خواوې مساوي کېدای شي، ځکه مثبت 15 کل په توان دي 2 هم له 25 سره مساوي کېږي. نو وایو چې د حل سیټ مساوي کېږي منفي 15 او مثبت 15 سره. یا که چیرې یو بل مثال ولیکو x مربع مساوي 4 سره x مربع مساوي 4 سره. بیا هم که چیرې
د ایکس پر ځای باندې منفي 8 یا مثبت 8 وضع کو بیا هم دواړه خواوې مساوي کېدلی شي ځکه منفي 8 کول په توان د 2 هم 4 شپېته کېږي مثبت 8 کول په توان د 2 هم مساوي کېږي له 4 شپېتو سره نو لیکلی شو چې د حال سیټ مساوي کېږي منفي 8 او مثبت 8 سره منفي 8 او مثبت 8 یو بل مثال ته دقت وکړئ که چیرې ولیکو ایکس مربع مساوي کېږي له 9 سره ایکس مربع مساوي کېږي له 9 سره یا داسې هم لیکلی شو چې ایکس مربع مساوي کېږي له 1 سره یا نور قیمتونه هم لیکلی شو تاسو د دې معادلې د حل سیټ پیدا کړئ دا ستاسو کورنۍ وظیفه درې سوالونو باندې ما کار درته کو څلورم سوال د حل سیټ تاسې پیدا کړئ موږ تر اوسه یوازې تعریف وپېژندلو او هغه معادلې مو وپېژندلې چې له یو څخه ډېر جذرونه لري لکه ایکس مربع مساوي 14 ایکس مربع مساوي 15 ایکس مربع مساوي 4 ایکس مربع مساوي 9 یا ایکس مربع مساوي 1 یا داسې نورې معادلې راځو معادلې نمګذرۍ سره اشنا کېږو موږ او تاسې کولی شو معادله په دوه ډوله نمګذري کړو معادله په دوه ډوله نمګذري کولی شو یو نظر مجهول ته دویم نظر درجې ته نظر مجهول ته موږ یو مجهوله معادلې لرو دوه مجهوله معادلې درې مجهوله معادلې لرو او نظر درجې ته لومړۍ درجه معادله دویمه درجه معادله دریمه درجه معادله او څو درجه لرونکې معادله په دې ډول دقت وکړئ په دوه ډوله یې نومګذري کولی شو نظر درجی تا او نظر مجهول تا نظر مجهول تا موږ درې ډوله لرو یو مجهول معادله یو مجهول معادله دویم دوه مجهوله معادله دریم درې مجهوله معادله یو مجهول معادله هاي معادلاتو ته ویل کېږي چې یوازې د یو مجهول درلودونکي وي په دې ډول دقت وکړئ 2x منفي 7 مساوي 0 سره دې ته ویل کېږي یو مجهول معادله ځکه دا معادله کې مجهول عبارت له x څخه ده x یوازې یو x ده نه په دې کې وای تکرار شوې ده نه زائد او نه کوم بل توری تکرار شوی ده په همدې خاطر موږ ورته یو مجهوله معادله ویلی شو دویم مثال ته دقت وکړئ په دویم مثال کې لیکلی شو 4y منفي 8 مساوي 0 سره دا هم یو مجهول معادله ده ځکه یوازې په دې کې وای تکرار شوی ده وای یوازې یو مجهول ده په دې معادله کې رځو دویم دوه مجهوله معادلې ته دوه مجهوله معادلات هغو معادلات ته ویل کېږي چې د دوه مجهوله درلودونکي کیدای شي د ایکس وای درلودونکی وي کیدای شي د ایکس او زائد درلودونکی وي یا د وای او زائد درلودونکی وي یا نور توري پکې تکرار شوي وي په دې ډول دقت وکړئ لومړی مثال ته ایکس مثبت وای مساوي x مثبت y مساوي له 2 سره دا دوه مجهوله معادله ده ځکه په دې کې مجهول هم x ده او هم y ده نو ځکه دوه مجهوله معادله بلل کېږي دویم مثال په دې ډول لیکلی شو
دویم مثال په دې ډول لیکلی شو 2x مثبت 2x مثبت y مساوي ل صفر سره 2x مثبت y مساوي ل صفر سره په دې کې مجهول هم x ده او هم y ده ځکه دوه مجهوله معادلات بلل کېږي درې مجهوله معادلات کوم معادلاتو ته ویل کېږي هغه معادلاتو ته ویل کېږي چې د درې مجهولو درلودونکی وي یعنی کیدای شي x y z وي یا کیدای شي x y z یا x y او بیا د انګلیسي بل کوم توری ورسره تکرار شوی وي په دې ډول لیکلی شو دقت وکړئ 5x مثبت 5x مثبت y منفی شپږ زائد مساوي ل 2 سره په دې معادله کې که چیرې موږ او داسې مجهول ته دقت وکړو هم x مجهول ده هم y مجهول ده او هم زائد مجهول ده ځکه درې مجهوله معادله بلل کېږي یو بل مثال ته دقت وکړئ په دویم مثال کې لیکلی شو x مثبت 4y مثبت زائد مساوي ل 2 سره په دې معادله کې د مجهولو تعداد 3 ده ځکه x y او زائد ده نو موږ دې ته وایو درې مجهوله معادله نظر مجهول ته په درې ډول دي یو مجهوله چې یوازې د مجهول شمېر یا تعداد یو وي دوه مجهوله چې د مجهولو تعداد له 2 سره مساوي درې مجهوله چې د مجهولو تعداد مساوي وي ل 3 سره دویم راځو نظر درجې ته پیژندو نظر درجې ته هم په درې ډوله دي لومړی درجه معادلات دویمه درجه معادلات او دریمه درجه معادلات لومړی درجه دویمه درجه معادلات او دریمه درجه معادلات لومړی درجه معادلات ها معادلات ته ویل کېږي چې د متحول درجه ل 1 سره مساوي وي لکه په دې ډول دقت وکړئ لومړی مثال ته x مثبت y مساوي ل 1 سره که چیرې موږ او تاسې د متحولونو درجو ته دقت وکړو د متحولونو درجې ل 1 سره مساوي یا بل مثال ته دقت وکړئ په دویم مثال کې لیکلی شو 2x مثبت y مساوي ل 0 سره په دې کې متحولونو درجې ل 1 سره مساوي دي په همدې خاطر لومړی درجه معادلات بلل کېږي کله چې د متحول درجه ل 1 سره مساوي لومړی درجه معادلات بلل کېږي دویمه درجه معادلات هغه معادلات ته ویل کېږي چې د متحول درجه ل 2 سره مساوي لکه په دې ډول دقت وکړئ x مربع مثبت y مربع مساوي ل 3 سره په دې معادله کې که چیرې د متحول درجو ته ځیر شو درجې له 2 سره مساوي دي یو بل مثال ته دقت وکړئ په دویم مثال کې لیکل شوي دي منفي 2x مربع منفي 8x مربع منفي 8x مثبت و مساوي ل 0 سره که چیرې د متحول درجې ته ځیر شو د متحول درجه مساوي ل 2 سره ده فرق نه کوي که څه هم د دې درجه یو ده خو لیکن دلته درجه 2 ده نو ځکه دویمه درجه معادله بلل کېږي دریمه درجه معادلات هغو معادلاتو ته ویل کېږي چې د متحول درجه
له درو سره مساوي وي. یو مثال ته دقت وکړئ، په دې ډول لیکلی شو x مکعب مثبت y مکعب مساوي ده له x مکعب مثبت y مکعب مساوي ده له 5 سره. که چیرې د متحول درجو ته ځیر شو، د متحول درجې له درو سره مساوي دي، نو ځکه دریمه درجه معادلات بلل کیږي. یو بل مثال ته دقت وکړئ، x مکعب منفي شپږ x مربع مثبت 5x مثبت 5x منفي اوه مساوي له 0 سره. لومړی مجهول ته که وګورو یا متحول ته درجې له درو سره مساوي ده، په همدې خاطر موږ دریمه درجه معادلات په نامه یادوو. دقت وکړئ، موږ او تاسې په لومړیو کې ویل چې نامګذري که چیرې معادله کوو په دوه ډوله یې کوو، نظر مجهول ته نظر درجې ته. مجهول ته په درې ډوله کېږي، یو مجهوله، دوه مجهوله، درې مجهوله. که چیرې یوازې یو مجهول کې وي یو مجهوله بلل کېږي، که چیرې دوه مجهوله کې وي دوه مجهوله، که درې مجهوله کې وي درې مجهوله معادلات بلل کېږي. نظر درجې ته هم په درې ډوله دي، لومړی درجه، دویمه درجه، دریمه درجه او څو درجې لرونکي هم شتون لري. لومړی درجه چې ده که چیرې د متحول درجې له یو سره مساوي یا د مجهول درجې له یو سره مساوي، نو دې ته موږ لومړی درجه معادله په نامه یادوو. که چیرې درجه دوه وي دویمه درجه معادله په نامه یادوو. که چیرې درجه درې وي دریمه درجه، او که چیرې له درو څخه زیاته وي نو د څو درجو درلودونکو په نامه یادیږي. یعنی که درجې څلور وي د څلور درجه لرونکي معادله، که پنځه وي د پنځه درجې لرونکي معادلې په نامه یادوو. دا چې څه ډول حلیږي دا به انشاءالله په راتلونکو درسونو کې په تفصیل سره زده کوو. راځو د معادلې حل سره اشنا کیږو. معادلاتو حل یا د معادلې حل. د معادلې د حل لپاره دوه حالتونه شتون لري. د معادلې د حل لپاره دوه حالتونه شتون لري. لومړی حالت په دې ډول ده چې مشخص حل ولري. مشخص حل هغه وخت لري کله چې یو مجهول د یو معین یا د یو مشخص قیمت سره مساوي شي. په دې ډول لیکل شو معادله به مشخص حل لري معادله به مشخص حل لري. مشخص حل هغه وخت لري کله چې یو مجهول مساوي شي د یو مشخص یا معین قیمت سره. کله چې د یو مشخص یا د یو معین قیمت سره مجهول مساوي شي نو معادله یو مشخص حل لري. معادله یو مشخص حل لري. دویم حالتو معادله به مشخص حل به نه لري. معادله به مشخص حل نه لري. مشخص حل هغه وخت نه لري کله چې یو عدد مساوي شي له یو عدد سره یا صفر مساوي شي له صفر سره. نو په دې حالتونو کې معادله مشخص حل نه لري. په دې حالتونو کې معادله مشخص حل نه لري. په مثالونو کې په بشپړ ډول په مفهوم باندې پوهیږئ. راځو لومړی څه وخت یو معادله مشخص حل به لري 2x منفي یو مساوي له 5 سره
که چیرې ساده کو 2x مساوي کېږي کوم عدد چې د مساواتونه واوړي علامه یې تغییر کړي یو مثبت 15 شپږ کېږي دواړه هوایي که چیرې پر 2 باندې وشو د x قیمت به مساوي شي له درو سره د x قیمت به مساوي شي له درو سره دا چې یو مجهول یو مشخص عدد سره مساوي شو نو موږ وایو چې معادله به مشخص حل لري په دې مثال کې انشاءالله تاسو به بشپړ ډول په مفهوم باندې پوه شوي وئ یو بل مثال ته دقت وکړئ 2x منفي 4 مساوي له صفر سره که چیرې ساده کو 2x به مساوي شي له 4 سره دواړه خواوې به پر 2 باندې وشو نو x به مساوي شي له 2 سره x به مساوي شي له 2 سره دا چې یو مجهول د یو معین یا یو مشخص عدد سره مساوي شو نو موږ وایو چې معادله یو مشخص حل لري چې مشخص حلونه په دې ډول دي دویم رزو دویم حالت دی کله چې صفر له صفر سره مساوي شي یا عدد له عدد سره مساوي شي دا هم په یاد در سره ولرئ کله چې عدد له عدد سره مساوي شي معادله به هیڅ حل نه لري معادله به هیڅ حل نه لري کله چې صفر له صفر سره مساوي شي معادله به بې نهایته حل درلودونکي معادله به بې نهایته حلونه لري دا چې څه ډول بې نهایته حلونه لري مثال ته ځیر شئ انشاءالله په مفهوم باندې به پوه شئ راځو مثال ته 4 ضرب 0.5x مثبت منفی 2 مساوی منفی 2 مساوی له 2x منفی یو سره 2x منفی یو سره که چیرې ساده کو 2 4 ضرب 0.5x مساوي کېږي له 2x سره 4 ضرب 2 مساوي کېږي له 2 سره مثبت منفي منفي کېږي مساوي 2x منفي یو معلوم یو هو مجهول بل هو اړو 2x منفي 2x منفي یو کله چې موږ ټول مساواتونه واړو علامه تغییر کې مثبت اته بشي که چیرې ساده کو نو له صفر سره مساوي کېږي دا طرف که چیرې ساده کو له اوه سره مساوي کېږي هیڅ کله صفر له اوه سره مساوي کېدلی نشي نو موږ ځکه وایو چې هیڅ حل نه لري راځو دویم حالت ته چې بې نهایته حل څه ډول لري په دویم حالت کې 5 منفي x تقسیم 2 باندې مساوي لس منفي 2x تقسیم 4 باندې سوال ته دقت کوئ په دې کې کولی شو 4 له 5 منفي x سره ضرب کو چې مساوي کېږي 0 منفي 4x 2 ضرب کو للاس 12 0 منفي 2 x سره معلوم یو خوا مجهول بل خوا لیکو منفي 4x په خپل حال کله چې مساواتونه اړو علامه تغییر کې مثبت 4x شل په خپل حال باندې لیکو کله چې موږ شل د مساواتونه اړو علامه تغییر کې منفي شل نو منفي 4x د مثبت 4x سره مساوي مثبت شل د منفي شل سره مساوي موږ ویلو کنه کله چې صفر له صفر سره مساوي شي بې نهایته حلونه لري دقت وکړئ که چیرې د x پر ځای باندې یو وضع کو 5 منفي یو 4 کې 4 تقسیم 4 مساوي کېږي له 2 سره لس منفي یو ضرب 2 2 کېږي لس منفي 2 تفریق کو اته کېږي اته تقسیم 4 مساوي کېږي له 2 سره په همدې ډول که چیرې 3 وضع کو فرض کړئ 3 مو وضع کړل 5 منفي 3 2 کېږي 2 تقسیم 2 له یو سره مساوي کېږي مساوي 2 3 شپږو 2 3 2 شپږو لس منفي شپږ 4 کېږي 4 تقسیم 4 یو کېږي په همدې ډول
نور قیمتونه هم په لاس باندې راوړلی شو. نو کله چې صفر له صفر سره مساوي شي بېنهایته حل لري. عدد چې له عدد سره مساوي شي حل نه لري. ښه مثال په دې ډول ده. او کله چې یو مجهول د یو معین یا د یو مشخص عدد سره مساوي شي نو بېنهایته حل لري. دقت وکړئ موږ او تاسې لومړی کلي تریب سره اشنا شو چې په خاص قیمتونو باندې چې دواړه خواوې مساوي شي دې مساوات جبري مساواتو ته معادلات ویل کېږي. مثالونه یې په دې ډول دي. دویم وویل چې یو معادله کیدای شي چې یو څخه ډېر جذرونه ولري چې هی بیلګې په دې ډول دي. دویم نامګذري موږ په دوه ډوله نظر مجهول ته نظر درجې ته. بل موږ او تاسې د معادلې له حل سره اشنا شو چې دوه حالات شتون لري، مشخص حل به لري او مشخص حل به نه لري. مشخص حل هغه وخت لري کله چې یو مجهول د یو معین قیمت سره مساوي شي چې هم مثالونه یې په دې ډول دي. بل موږ او تاسو چې هغه وخت مشخص حل نه لري کله چې عدد له عدد سره یا صفر له صفر سره مساوي شي. که عدد له عدد سره مساوي شي هیڅ حل به نه لري. کله چې صفر له صفر سره مساوي شي بېنهایته حل لري. څلورم مثال ښه بېلګه ده. انشاءالله د نن ورځې درس سره به تاسو یو اندازه اشنا شوي وئ. که چیرې په درس باندې نه وئ پوه شئ مهرباني وکړئ برنامې بار بار تکرار کړئ. د دې په تکرارولو سره به تاسو وکولی شئ چې دا درس زده کړئ. راتلونکی درس به انشاءالله زموږ او تاسې د معادلې ډولونه وي. له هغې ډولونو سره به اشنا کیږو. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښې مطالعې ولرئ.